انسان باید په دنیا کې همیشه همت وکړي، حوصله د لاسه نه ورکړي، ځکه دا دنیا دا د امتحان کور دی، د ازمایش کور دی. الله په خپلو بندګانو باندې ازمایش کوي. نو کمزوري سړی هغه دی چې کله د سختي او د مصیبتو د تاوان نه وروسته همت د لاسه ورکړي، پر ځای باندې کښېناستي. باید هېڅکله همت د لاسه ورنکړي. قرآن کې الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. الله وایي زه ستا ازموینه کوم. دلته لام د تاکید دی، نون ثقیله د تاکید ده. هرو مرو یې کوم، خامخا زه ستا ازموینه کوم. الله په څه کې کوي؟ په مختلفو شیانو کې. ویره در باندې راولم، دا سپینه ورځ به در باندې توره شپه کړم. لوږې در باندې راولم، په کور کې ماړه واس الحمدلله، اسباب ټول شان د خوراکۍ برابر و، داسې په پرسلانو به پرته و. داسې وخت به راسي چې د ماښام پر ګوله باندې به حیران. الله وایي زه تا ازمایم، چې ته څه کوې؟ انسان الله د لوري ازمایل کیږي. الله سبحانه وتعالی پر بنده باندې قسمه قسم امتحانات راولي. دا دنیا دار الامتحان ده، دا د امتحان کور دی. دې کې هر انسان باندې امتحان نه. ونقص من الاموال، د مال تاوان به در باندې راځي، د مال کمبود به در باندې راځي. ښه مال او دولت به دې درلود، ښه زبردسته په خارجو او اندروني ملک کې به دې غټ غټ کاروبارونه وه، په بینک کې به دې پیسې نه ځایېدلې. داسې وخت رالي پر یوه 1000 کالدارو باندې په 1000 روپۍ باندې قدرت نه لري. هغه ستا اسباب، وسایل، موټران، خادمان، هغه مزدوران، هغه فیکټریانې، هغه کارخانې، هغه د اندروني ملک او د ملک څخه خارجي مملکتو کې ستا غټ غټ کاروبارونه دغه حال ته ورسېدل چې ته پر 10 روپۍ باندې هم قدرت نه لري. الله وایي زه ته ازمویم. د کور په انسانانو کې دی الله وایي ازموینه کوم. یو کور کې مختلف فامیل وي، پلار وي، مور وي، اولاد وي، ورونه وي، دا ټول وي. لیکن د الله د لوري امتحان رالی، پلار ولاړي، مور ولاړه، ورونه ولاړه. الله وایي ته څه کوې؟ ثمرات، الله وایي ستا ازموینه ستا پر باغاتو پر میوو باندې کوم. هغه باغ چې تا ورته وکتل ډېر خوشحاله سوې، ډېر ګڼ او ډک باغ دی. لیکن کله چې بیا ته د حاصلاتو د اخیستلو لپاره د مزدورانو ریله کړل، په دغه سهار باندې ستا ټول باغ ورو سوی و، بارانونه ورباندې سوي وو. الله وایي ته څه کوې؟ زه ستا ازموینه کوم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. الله وایي خوشخبري دې وي هغه صابرینو لره کله چې دې لره یو مصیبت ورسېږي، ولو که هغه مصیبت معمولي مصیبت وي، دی الله سبحانه وتعالی لره رجوع وکړي او دا وایي انا لله وانا الیه راجعون. زه خپل د خپل ځان واک او قدرت نه لرم، زه خپله د خدایم او د الله لوري ته زموږ د ټولو رجوع ده. لیکن همت د لاسه نه ورکوي. دا همت د انسان دپاره ډېر غټ شی دی. حوصله د لاسه نه ورکوي. په هر قسم مشکل کې چې لاس وارې د مځکې ووهل سي، بیا دی ولاړ سي، بیا دی ولاړ سي، بیا خامخا یو ځان ته یو ځای ته ځان رسوي. تاسو دا میږی وویل، دا میږی د الله مخلوق دی، لیکن د دغه میږي څه هم الله سبحانه وتعالی موږ ته سبق را کړی دی. که انسان د دې میږي و زندګۍ ته وګوري، د انسان لپاره لوی سبق دی، باید سبق عبرت ځینې واخلي. دا میږي چې کله یو ځای ته خیږي د رزق دپاره، تاسو یو وخت ورته ګوري، پر دا دیوال باندې وخیږي رایله سي، بیا وخیږي د هغه لږ مخته سي، بیا رایله سي، بیا د هغه لږ مخته سي، بیا رایله سي، بیا لږ مخته سي، بیا رایله سي. خو آخر همت د لاسه نه ورکوي، حوصله د لاسه نه ورکوي. آخر هغه د بام سر یا د دیوال وسط ته ځان ورسوي. دا څه شی دی؟ همت یې د لاسه نه ورکوي. دنیا کې الله سبحانه وتعالی پر تا ازموینه راولي. کله به د مال تاوان درته راسي، ښه ښایسته مال، اولاد، دولت به لرې، بنګلې به لرې، دکانونه او مارکیټونه به لرې، ټول به الله در څه واخلي. لیکن لاس د ځنه به نه ورته کښېږي، لاس در ځنه به نه ورته کښېږي.
دا به نه وایي چې نور مې نه اعتماد هېڅ کاروبار نه کوم، نه همت به د لاسه نه ورکوي. ځکه دا مایوسي او دغه کم همتي و ناامیدي دا د انسان دپاره ګناه هم ده. زموږ د عقایدو یوه مسله ده، والیأس من الله تعالی کفر، د الله د درباره مایوسه کېدل، ناامیده کېدل دا کفر دی. الله امتحان در باندې وکړي، ستا نه ایشان واخیستل، لیکن ته به همت د لاسه نه ورکوې، مایوسه کېږه به نه، امید به د لاسه نه ورکوې، پر الله به دې بیا هم اعتماد وي، د خدای پر ذات باندې به دې یقین وي چې الله ما ته نور راکوي، امید به دې د هغه ذات څخه بیا به ته مخ ته ځې، بیا به شاته نه راځي انشاءالله. علماء کرام هغه واقعه بیانوي، یو کس کیسه کوي، وایي د ورونو سره ګډ زندګي وه، ډېر اجتماعي ښایسته زندګي وه. یو وخت ورونو زما سره ډېرې لانجې وکړې او بیا یې ډېر سخت وواله. زه د ورونو کشر ورور، بیا ما پلار ته شکایت وکړي چې بابا دا ورونو زما سره دومره ناجایز کوي، داسې ووالم. ډېره خوش کړم. بابا ورته وویل چې ډېر ښه هغه پر تا مشران دي، ته کشر یې، بابا پسې راواړو، ډېر سخت هغه پسې والې. ورونه یې پسې راوغوښتل چې راسه یو کش لا بیا ورکړه. سړی ډېر سخت مایوسه کړي، ډېر ناامیده شو. د کوره ووت، د کوره ووتي، په جیب کې یو څو پیسې ورسره دي، هغه یې په کرایه باندې ورکړه. کله چې ځای ته ورسېدي، یو ښار ته ورسېدي، هغه د مزدورۍ پر ځای باندې ودرېدی. یو سړی را روان دی، په لاس کې دا مصلې و غالۍ دي، دا خرڅي. ده د روژه ونیوی، زه کولی شم ستا سره مزدوري وکړم؟ هغه وایي ولې نه شم کولی؟ وایي زه ستا سره مزدوري کوم. نو بیا به دغه سړي دا غالۍ و دا مصلې ده ته ورکولې چې پر چا به خرڅ کړي وي، ده به هلته ورسولې. دا انسانان ته چې به کله ده د اسباب رسول، هغه انسانانو د ده امانتداري و دیانت لیدي، د هغوی کرار مینه ورسره زیاته ده. اخر یو غټ لوی تاجر و، هغه ورته وایي چې ته کولی شې چې زما سره شراکت وکړې؟ ده ورته ولې نه شم کولی؟ ول بس زه ستا سره شراکت کوم، په فلانکي وخت راسه. دی ولاړې، خپل مالک ته وویل چې ما ورته ډېر ښه ګزاره سره وکړه، که زما څه زیر شوی ما معاف کړه، نور زه دلته کار نه شم کولی، ځم. ښه په مینه او په خوشحالۍ رخصت راواخیست. کله چې دا بل مالک ته راغلی، هغه د ځان سره شریک کړي، ولې خو د ده امانتداري و دیانتداري هغه لیدلې وه. په کار کې صفاوالی انسان لپاره غټ شی دی که نه؟ دا لیدلې و، د ده صفایي یې لیدلې وه، د ده اعتماد یې لیدلې و، د ده باور یې لیدل. د ځان سره یې شریک کړی. ځان سره چې شریک کړي، په وخت تېرېدو باندې د سوداګرو ته وایي خوښه دې نه ده چې زه تا ته خپله لور درکړم؟ هغه وایي بس صحیح دی چې ستا پیرزوینه ده، زه نه درکړم. خپله یوه لور د دې سوداګر وه، هغه یې هم ده ته ورکړه، د دې غټ تجار، د دې غټ کاروباري سړی. لور یې هم ورکړل. لور چې ور واده کړل، یو څو وخت ما بعد دغه تاجر وفات شو. هغه ټول جایداد یې ولور ته پاتې شو، لور خو نو د ده سره وه. دا سړی په لنډ وخت کې لوی غټ سرمایهداره جوړ شو. دا څه شي و؟ ده د هغه خوټ څخه عبرت واخیستې او همت یې د لاسه نه ورکړه، حوصله یې نه ورکړه، لاړ یې په بل کار کې ولګېدې. نو هر کله چې انسان پر تا باندې سختي راسي، پر تا باندې ازمایش راسي، پر تا باندې د مال تاوان راسي، مال دې ور واخلي، اولاد کې دې مشکل پیښ سي، اولاده کې دې داسې مرزان پیښ سي چې ته بایران یې، همت به د لاسه نه ورکوې. د الله د دره به نه ناامیده کېږي، د الله د ذات جل جلاله څخه به نه ناامیده کېږي. الله رحمان او رحیم ذات دی، کیدای شي د دې وارې ته مخ ته قدم واخلي، الله دې هغه لا لوړ کړي. نو په کار دا دی انسان باید په خپل زندګي کې قطعا مایوس نه شي، همت باید د لاسه ورکړي. دا دنیا کې رقم حالات راځي، کله به مالدار یې، کله به مال او دولت به دې ټول ختم شي، جایداد به دې ختم شي، لیکن دا د دې نه چې باید ته لاس ورځنه ورته کښېنه، یو څوک دې وایي کاربار ونه کړې، وایي بس والله ناټ مې مات شو. نه داسې به نه کوې، همت به د لاسه نه ورکړې. د ده میږه څه به اخذ کړې. زموږ کتابو په قاعده پر میږه باندې په قاعده یو ښایسته بحث او مضمون لیکلی دی. د دغه مضمون څخه دا راوځي چې په میږه کې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات همت ایسری دی. د هېڅکله همت د لاسه نه ورکوي. هر انسان باید همت د لاسه ورکړي.